د پاروهوتي مردان په سیمه کې یوه نجلۍ زوکیږي د خپل فن او سندرو له لارې د خلکو پر زړونو باندې خپله باچۍ پیل کوي. دومره شهرت ته رسیږي چې بیخي ډېر خلک ورته حیران وي د دې فن او ښایست ته. دا بیخي لنډه موده وي، 6 کاله. بیا 6 کاله پس دا له کیمرې څخه، له ریډیو څخه، له کیسټونو څخه داسې نمره کیسي چې هیڅ چا هم بیا نه وي لیدلی. 20 25 28 کاله له دغه کاره لرې ځان پاته کي. بیا داسې وخت راسي چې بیا کیمرې ته راسي، بیا خپله سندره ووایي، بیا خپله سندره زمزمه کی. نو دغه سندرغاړې شکیله ناز نومیږي. د خپل ښایست، د خپل ښایسته اواز له جوره د پښتو فنون لطیفه ډیر خوندور نوم په سوونو سندرې دا په اوله ځواني کې وایي او د دې سندرو له رویه د دې شهرت په برخه کیږي. د دې چې کوم ښایست په برخه وي هغه ځان ته خپل حیثیت لري او دا چې کومه سندره په کم انداز وایي هغه ځان ته شهرت لري. کله چې موږ وګورو نو د مارچ 3 تاریخ وي 1964 او دغه رنګه زموږ لایق زاده صاحب یو کم اویا د دې د زوکړې کال لیکلی دی. دا په خپله چې څرنګه غږېدلې ده چې زه په 8م جماعت کې ومه، د 14 کلو عمر یې جوړیږي چې دلته زموږ د تعلیم یا د زده کړې چې کوم سلسله ده نو دا وایي چې 1981 یا 82 کالو چې ما لومړۍ سندره ویلې وه. غرض دا چې د زوکړې کال یې 68 اوه په دې شاوخوا کې دی چې څېړنې ته اړتیا لري. پلار یې استاد فقیر محمد خان نامتو هارمونیم پلیر، دغه رنګه مور چې وه هغه هم الماس بیګم چې په حسن زیبا باندې اصل نومو په الماس بیګم مشهوره وه، د کشورې کلي سوات اوسېدونکې وه چې کله د دې له پلاره سره واده کیږي دا د ده د پلار څلرم واده وي. تر دې له مخه ممتاز بیګم، مشتاق بیګم او انور بیګم چې وه دا یې ښځې وې. ممتاز بیګم چې د هغه ښځه وه چې د خپل ولسي سندرو له لارې ډېر شهرت درلودلی و، بیخي ډېرې سندرې یې درلودې. زما مقصد دا دی چې شکیله ناز چې په کوم کور کې سترګې رونوي په دې کور کې موسیقي او فن له وخته ژوندی وي. استاد رادت حسین اکا وي او هغه څومره مشهوره استاد یادیږي. دغه رنګه د دې خپل پلار استاد فقیر محمد خان چې دا په کوچنیوالي د هارمونیم زده کړه ورسره کوي نو ډېر ډېرې سندرې ډېر انداز چې دی د غزلو دا یې له ده زده کړي. دا په خپله وایي چې زما د هرې سندرې او غزلې انتخاب زما پلار په خپله کړی دی. وایي داسې له خپله پلاره سره د 1981 کالو چې لومړی ځل وایي پاکستان ټلویزیون ته تللی وم او هلته مې دغه خیال او ګمان هم نه و چې زه به سندره وایم، خو له زمزمې سره به تللی یم یا به مې اورېدلي وي یا د بل سندرې چې ما اورېدلي وي نو دالته زما انتخاب کیږي د 4 سندرو 2 غزلو. وایي ما دالته وویلې ګلبشرې دغه ګل دی بس دی نور مشکه وګل. دارنګې 4 سندرې ویلي دي، 2 یې غزلې ویلي دي. دا یې په 14 کلنۍ کې په ټي وي کې ریکارډ کړي دي او تر اوسه پورې خلک هغسې خوښوي. تاسې یې واوراستئ د دې په رنګ کې دي. نو دا له دغه ځایه څخه د خپل فن ابتدا کوي. که سړی سم ورته وګوري د 1984 کال دی بیا نو باقاعده سندرو ته راځي. دغه شکیله ناز چې ده دا ما درته وویل چې 2 خویندې او 3 خویندې هم سندرغاړي وي، هغو هم خپل شهرت درلودلی وي. د دې له موره څخه 2 خویندې او 2 ورونه لري چې یو غلام محمد نومیږي، یو امیر محمد نومیږي چې په شهزاده باندې خپل شهرت لري. دا خپل زده کړه په دالته په خپل کلي کې پیل کوي. نو دا لومړنۍ سندرغاړې ګڼل کیږي چې 14 جماعته پورې دې سبق ویلی دی. زموږ په اصطلاح دلته دې ګوا BA کړې ده. نو BA پاس دغه نجلۍ چې ده دا شکیله ناز د خپل شهرت بام ته رسیږي. فریده خان او اقبال بانو یې خویندې هغه هم سندرې وایي. نو داسې شهرت یې سوکه سوکه په برخه کیږي چې هر څه له ټي وي او ریډیو څخه اخلي. نو د دې وینا ده چې استاد رفیق شنواری او رادت حسین چې د دې تره هم وو نو دا وایي ما له دغو څخه ډېر څه زده کړل او د دوی په موجودګي کې به ما هر څه بیا زمزمه کول. خپل پلار چې و انتخاب دا فقیر محمد خان چې استاد و
د دغه له لاسه به ما وایي هر څه انتخاب کولو دا به راسره و، که به ریډیو له تلم که به ټي وي له تلم. نو دارنګه د دې ژوند چې دی دا په کوچنیوالي ډېر په فن کې وده مومي، ډېر شهرت یې په برخه کیږي. له 14 کلنۍ څخه ابتدا کوي او بیا تر 1991 پورې دا سندرې وایي. اوس نو د دې دغه مور چې د الماس بیګم دا یاد لرئ چې له کلي راوړل سوې ده، بیا د دغه استاد فقیر محمد خان په لاس باندې روزل سلې او تر فن رسېدلې ښځه ده. دغه رنګه دې هم دغه رنګه خپل شهرت په برخه کړی دی، څوکه څوکه خپل ژوند پیل کړی دی. په 1991 کې دا داسې له د موسیقي څخه، له ټي وي څخه، له ریډیو څخه داسې نمره کیسې چې بیا چا نه ده لیدلې. ځینې خلک وایي چې په تایلینډ کې د ورور غلام محمد د پلاستیکو کاروبارو، نو دا ورې په بینکاک کې استوګنه پاته سوه، د مالي ستونزو له رویه خپل مشکلات درلودل، نو ځکه دا داسې ګوښه سوه. په 2010 کې دغه ورور غلام محمد مړم سو، نو نور غمونه په برخه سو. داسې هم ویل کېږي، وایي وخت ما یو سندره ویله چې کله سټیج ته وغوښتل سوم په غوږ کې چا راته وویل چې ستا ورور یو چا ویستلی دی، نو دغه غم وایي هلته سندرې وایم، هلته خلک په انتظار دی او دلته داسې دا خبره غوږ ته راورسېږي. بیا په دې چورت کې یم، نو د چا مې وایي په دې سر ورخلاص نه کړو، یو سندره مې وویله، هغه د شونډو مسکا به څه وي یا په ذهن کې به کم غم پروت وي، خو بهرحال وایي ما خپل فن چې دی هغه ترسره کړ. بیا راته پته ولګېده چې ورور مې په هسپتال کې دی، خوږ دی، ټپي دی، خو ژوندی دی. غرض دا چې دا له 1985 څخه تر 91 پورې دا 6 کلونه دومره د شهرت دي. د لایق زاده صاحب وینا ده چې 400 شاوخوا سندرې چې دي دا دې ویلي دي، کیسټونه دي، ټي وي ده، ریډیو ده، په دې کې بیخي ډېر چې دي د ریکارډینګونه کړي دي. بیا داسې نمره کې پاته سي چې پر سکرین باندې بالکل نه وي. زما یاد دي چې پر ټي وي باندې زما د 1991 ګمان نه باندې راځي له جمال شاه سره د دې یو ګډه سندره ده پر ټي وي باندې، تاسو کتلی هم سئ چې وایي نو په لوی غرو باندې راتاو شو طوفانونه، ژلۍ وریږي، مزه دلته شپه وکه باران پاته سه باران دی. دا سندره له جمال شاه سره وایي نامتو آرټسټ، نو دا هم موجوده ده. نو دا زما د 1991 ګمان نه پکېږي، شاید لږ رایې خواته وي که 91 هم وي، هم دا دغسې خبره نه ده. په 2019 کې دا بیا سکرین ته راځي، بیا وایي چې د نوي ژوند په نامه باندې مې یو البم ریکارډ کړی دی. نو که له 91 څخه تر 19 پورې راوس مې 28 کاله دا له سکرین اوټ او بیا بیرته پر سکرین راځي، بیا سندرې وایي، یعنی د نوي ژوند په نامه بیا یو البم ریکارډوي، هم له یو انټرویو سره خپل ځان راولي خپلو مینوالو ته، وایي چې زما چې کوم شهرت هغه وخت په برخه سوی دی، د ژوند پیښې حالات چې په برخه سوي دي دا یې ټول سره شریک کړي دي په دې مرکه کې. غرض دا بیا یې خپلې سندرې چې دي هغه ویلي دي، بیا هغه رنګه د دې خپل شهرت په برخه سوی دی. د پی ټي وي په ډرامو کې د هیروینې په توګه هم په اوله ځواني کې کار کړی و، ډېرې ډرامې یې جوړې کړي وې او ډېر شهرت یې درلودلی و، ډېر لوی نوم یې باندې ګټلی و. خیبر ایوارډ یې اخیستی و، ګولډ میډل، فکر اوپن د پنجاب ایوارډ یې اخیستی و، د کلچر ډپارټمنټ لخوا یې هم ډېر ایوارډونه ترلاسه کړي و، دغه رنګه افغانستان هم په ایوارډونو نازولې وه. نو دغه سندرغاړې شکیله ناز واقعي هم د پښتو فنون لطیفه یو لوی نوم چې هم په ټي وي باندې موجوده ده، هم پر ریډیو موجوده ده، او اوس په اوس دنیا کې چې هر څه د ویډیو له لارې پراته دي. نو دا وایي چې دغه زما د شهرت ذریعه وي. پخوا چې دې کومې سندرې ویلې وې، زړګیه خوار سې ته د ښکلو صبرېدې ولې نه، ای عشقه زړه مې خوښ کړه په صدمو کې اوسېدل. دا رنګه سندرې چې دې وویلې دا یې بیخي ډېرې مشهوره سوې. مه کوه ما نه تپوسونه، تور پیکی مې بند په بند پیرلی دی، زما په زړه کې څه تېرېږي تا ته څه پته ده، باران وریږي بلۍ څاڅي. دا هغه زمانه ده چې دې ته ډېر شهرت ور په برخه کوي. لاله یې ښه سوه چې ته راغلې. نو دا چې دې څه ریکارډینګونه کړي دي، نو دا د خوند او د فن د هنر ثبوت دی چې دې ته ډېر لوی نوم ور په برخه کړی دی. غرض دا چې دغه شکیله ناز تر اوسه پورې خپل شهرت لري. د دې بله خور سمینه ناز هم څه سندرې وایي او بیا د دې اواز هم ښه خوږ دی. په داسې کورنۍ کې
د دې ژوند ترسره سوی دی چې هر څه چې دي هغه یې پښتو ته وړاندې کړي دي. اوس نو که چیرې موږ وګورو د شکیله ناز او 25 یا 28 کاله له سکرینه څخه لرې کېدل، سندرې نه ویل، کورني حالات، مالی حالات داسې په برخه کېږي، خو بیا هم دا بیرته فن ته راځي. اوس نو په فن کې چې د دې کم شهرت په برخه دی، کم حیثیت یې په برخه دی، دا نور هم څېړل غواړي. په دې کې هم د څېړنې گنجایش موجود دی. باید چې زموږ څېړنکاران، زموږ څېړونکي، زموږ ځوان نسل کهول دې خوا ته پام راواړوي چې د ژوند هره څانګه چې د هغه غني کي، بډایه کي او هر څه پکې واچوي. دارنګه به څېړونکو ته د خپلې زده کړې د هنر له لارې یو ډګري هم په لاس ورځي او زموږ دغه ناڅرګند اړخونه چې بېلابېل خلکو ترسره کړي دي دا به هم راپورته کیږي. نو شکیله ناز په پښتو موسیقي کې، په پښتنو سندرغاړو کې واقعي هم لوی نوم دی چې تر څو پورې پښتو موسیقي وي د دې نوم به دغسې پکې ژوندی وي.